ننګرهار والي حیات الله حیات د دې ولې ټول ولسوالانو سره د ځانګړي لومړنۍ ناستې پر مهال هغوی ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو ولسوالیو اړوند بېلابېلې ستونزې په ترتیب سره په لیکلې بڼه ولایت مقام ته وسپاري. په یاده ناسته کې ولسوالانو د خپلو ولسوالیو وروستي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو ترڅنګ د راتلونکي ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون په موخه د تذکرو د ویش پرمختیایي پروژو ځینو ولسوالیو ته د تړل شوو لارو او یو شمېر نورې ستونزې وړاندې کړې او هم یې د ولایت مقام د نوي رهبرۍ سره د تیر په پرتله د زیاتو اجراتو او همکارۍ ژمنې وکړې. ننګرهار والي حیات الله حیات وویل په ولایت کې والي او په ولسوالیو کې ولسوالان د ولسمشر استازي دي، نو په همدې اساس هغوی ته د ولسونو سره د ښه چلند په چارو کې د رښتینولۍ او شفافیت په اړه جدي سپارښتنې وکړې. نوموړي زیاته کړه تر دې وروسته باید په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه د خوځښت په حالات کې وي څو مجرمینو او ورانکارو ته د فعالیت زمینه برابره نشي. حیات ولسوالانو ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو په تړاو پرتې ستونزې به اړوند ادارې سره د حل په موخه شریکې کړي.